اول خو ټولو ملګرو ټولو پښتنو ته که د لر دي که د بر دي ټول پښتون افغان ولسنۍ کې هیلې سلامونه احترامات الله دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټ وای د پلار نیکه په پلونو ټینګ ولاړ علي وزیر دی وزیره ګیلمنه زمونږ ویاړ علي وزیر دی. ملګرو نن د علي وزیر په باره کې خو د هغې نه وروسته به بیا په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې ډېر خلک ډېر ملګري وایي چې آیا د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر داسې د ګلخانیت فکر چې څوک لري کوم پښتانه هغه بیا وایي چې د په پی ټي ایم کې یعنی د چا لاس ته بیا دا خو د ادارو په خواشه دی یا د څه شي په هغه به بیا خبره سره کوو. خو اول د علي وزیر چې د چا د کور نه تر 18 پورې جنازې وتلي دي، د هغه پلار، د هغه ورونه، د هغه د تره زامن، د هغه خپل او خپلوان ټول د دهشتګردۍ د جنګ ښکار شوي دي. د دهشتګردۍ جنګ یعنی څوک؟ یعنی ریاست. ولې چې دوی خپل په هر ګام کې په هر اسمبلی کې د وخت وکداران وایي چې د چا قاتل نه معلوم وي، د هغې قاتل د وخت حکمران دی. نو نن د علي وزیر یعنی د هغه په واڼه کې چې کوم په جنګ کې د مارکیټونو کوم د پټرول پمپونو یا نور کاروبار و هغه ته بمونه ور لاندې کړل، هغه یې ځنې وغورځول په باروتو باندې. و نن په ډی آی خان کې په ډیر اسماعیل خان کې د نیازي سټینډ بس چې کوم د بسونو اډه ده هغه هم نامعلومو یعنی معلومو خلکو چې موږ تاسو ته معلومه ده چې دا چې څه کوي دا خو د کالیا کارونه دي د هغه بند کړی دی، د هغه اډې د هغه کاروبار یې بند کړی دی. نو موږ په سختو ټکو کې غندو. په ټویټر هم مبارزه لګیا ده، وی سټینډ وید علي وزیر. د ټویټر چې څومره ملګري دي هغه د په ټویټر کې خپل حصه واخلي په سوشل میډیا. موږ یې غندو دغه عمل د ریاست چې ریاست په مرګونو خو ور باندې ستړی شوی، هر قسم خنډونه د علي وزیر مخې ته جوړ کړل. خو تا تر نن تاریخ هغه د داسې مور زوی دی چې تا به یې د هغه مور انټرویو هم کتلی وي د هغه بیټني سره، د عدنان بیټني سره، چې هغې ورته ویل چې ما ته په شلګونو جنازې رانوتلي دي کور ته، خو زما د سترګو نه یوه اوښکه هم نه درلوېدلې. نو د دومره ننګیالۍ مور زوی به بیا څنګه ته په دې حد کنډو باندې ویروې یا به د خپل مقصد نه شاته کوې؟ او بله دا خبره چې کوم داسې ملګري دي چې یعنی نن سبا ډېر د ګلخانیت فکر خلک شته، یعنی هغه وایي چې یعنی هغه داسې فکر کوي چې د پی ټي ایم په شاته د آی اس آی ادارو یا د پاکستان د ادارو لاس دی. زه به تاسو ته نن په واضح الفاظو کې ووایم، ګوره آی اس آی یا ادارو یا خلکو په موږ څه کړي وو، د هغې څه کار وو، په پښتنو باندې څه ملنډې وهلې. ګوره اول نمبر د پښتنو نه یې د جنت ټیکهداران جوړ کړي وو. مونږ ته د ملایانو، د طالبانو، د جنت او د حورو د هغې کار څه و؟ تاسې د جنت ټیکهداران جوړ کړي وای. کله به یې خپل ورور در باندې مړ که جنت ته یې وایي ولګه، کله به یې پلار در باندې ووژه چې جنت ته یې ور ولېږه، کله به یې تره در باندې ووژه، کله به یې خپل ټول پښتانه یې په خپل منځ کې په یو بل وژلو او د جنت ټیکهداران یې ګرځولي وو چې تاسې جنت ته ورځئ او راځئ. د آی اس آی دغه کار و. د آی اس آی په خپل منځ کې پښتانه چې کوم سمراجي قوتونه دي د پنجاب دغو خلکو د پښتون ژغورنې غورځنګ پښتانه په اتفاق هغو نه غوښتل چې پښتانه دې په اتفاق کېږي نه. د هغې دغه کار و، د هغې دغه کار و چې تا ته به یې ټوپک لاس ته درکړ، درته وبه یې ویل چې پلنکی منافق دی، دغه مړ که، د دغه مرګ واجب دی، جنت ته به لاړ شي. جګره سلو یې کا سپیډ یې سلو کا. تا ته به یې وویل چې دغه کس ووژنه، ته به بیا د جنت مرغای شي. هغه دانش صاحب ورته وایي وای په مرګ کې جنت مه ګوره، جنت ته ډېرې لارې دي، د حورو، د علمانو، د مالت ته بلا لارې دي. په مرګ کې جنت مه ګوره، جنت ته بلا لارې دي. دغو خلکو خو موږ د جنت ټیکهداران ګرځولي وو، که لر پښتانه وو که بر پښتانه وو، موږ دغو قوتونو دغو خلکو د جنت ټیکهداران رانه جوړ کړي وو. موږ یې د جهل په تیارو کې ساتلي وو، په موږ یې قسمه قسمه ګیمونه چلول. د دغو حکومتي خلکو د دغو ادارو دغه کوشش و، دغه پلان و. اوس د منظور ډېره ښکاره ایجنډا ده. د منظور کوم نقش قدم دی، کوم قدم یې دی، کومه لاره یې ده. منظور وایي چې تاسې د خیل د ځان نه وباسئ. وزیر مسعود داوړ، یوسفزی، بجاوړ، اورکزی، محمد افریدی وایي دا د ځانونه وباسئ. تاسې پښتون ملت شئ، یو قام شئ، یو موټی شئ، یو لاس شئ. د منظور دغه ایجنډا ده. وایي ټوپک کېږدئ، قلم در پورته کوئ، په خپلو خویندو میندو په عزتونو وځورېږئ، د خپل وطن نه جنګ لرې کوئ، په خپله خاوره باندې امن راولئ. نو د دې په دې کې د اسمان او د ځمکې فرق دی. ګوره چې کومو خلکو په موږ باندې ملنډې وهلې، کومو خلکو زموږ په وینو تجارت کړی دی، زموږ په وینو یې کاروبار کړی دی. د آرمي پبلک سکول واقعه وګوره چې کوم ښکاره چاپ د هغې واقعه په غاړه اخیستې ده چې دغه کسان موږ وژلي دي، دغه ماشومان موږ په شهادت رسولي دي. هغه نن په جی ایچ کیو کې ورسره میلمه دی.
د هغې نه یې زوم جوړ کړی دی په جی ایچ کیو کې ورسره ناست دی او خپله دغه ورځ چې راځي ښه په جوش او جذبه یې مناووي نه هغو ته پانسي خو ته پرېږده سزا د هغو الټه میجر جنرالان یې ځینې جوړ کړي دي او زمونږ خویندې میندې د پېښور په روډونو باندې ولاړې دي خپلو بچیانو خپلو شهیدانو ته انصاف غواړي دوی په دې دوکه کوي چې کله یو نیډال ورکړي کله بل نیډال و ظالمانو زمونږ خو بچیان سکول ته د رسولو د تعلیم د حاصلولو دپاره مونږ خو جنګ ته نه ولېږلي نه مو کشمیر پې پته کوو نه مو نور بارډرونه پې پته کول مونږ خو د تعلیم دپاره درلېږلي او په هغې کې د تعجب خبره دغه د ډېر سوالونه پورته کېږي چې دومره جنګ د شتګردان مړه شول یو فوجي هم په یو فوجي باندې هم ګولې ونه لګېده نه دا هم د تعجب خبره ده او د غټو افسرانو زامن هغه نه دي پکې مړه شوي صرف د کم ودو خلک چې دی د دوی ماشومان د دوی بچیان پکې شهیدان شوي دي دا هم غټه خبره ده د تعجب خبره ده نه اوس ډېر خلک دا ګمان کوي بله ورځ شهریار افریدي صاحب چې کومې خبرې وکړې ډېرې د ننګ د غیرت خبرې وکړې وکړي چې داسې خبرې کوي زموږ ویاړ دی زموږ زړګی دی خو چې دا کومې خبرې دا خلک کوي دا کومې خبرې کوي په دغه خبرو موږ ډېرو خلکو غولولی یو موږ د خلکو په خبرو کې نه راځو زموږ ښکاره ایجنډا ده زموږ ښکاره مطالبې دي هغه چې څوک هم راته پوره کړي که باج وی راته پوره کړي زموږ زړګی دی که یې غفوره راته پوره کړي زموږ زړګی دی که یې شیریا راته پوره کړي زموږ زړګی دی که یې عمران خان راته پوره کړي زموږ ځیګر دی زموږ د چا سره څه دښمني نشته نه مو د ریاست پاکستان سره شته نه مو د آیسای سره شته نه مو د ایم آی سره شته نه مو د فوج سره شته او که دښمني مو ده په دې مو ده ورسره چې موږ خپل حقوق درنه غواړو موږ لر او بر پښتانه چې څومره خلک وژلی شوی دی څومره یې په یو بل باندې وژلی دی څومره دی یو اوچت کړی دی په بل ځای کې دی وژلی دی بل دی اوچت کړی دی په بل ځای کې دی وژلی دی د دغو حساب به راکوې چې څومره خلک په جیلونو کې دي د دغو به موږ ته واضح پالیسي واضح خبره راکوي چې څوک ګناهګار وي هغه به موږ ته ښایي چې دا ګناهګار دی چې څوک بې ګناه وي یا به راخوشي کوي او چې څومره پښتون ولس وژلی شوی دی د پښتون وطن په خاوره باندې څومره وینه تویه شوې ده د دې به حساب راکوي باقي چې د کوم جنګونه کوم کاروبارونه دي د خلکو برباد کړي دي دا به موږ ته داسې راکوي څنګه چې د لاهور د اسلام آباد نو بیا موږ خدای وهلی یو زموږ مازغه خراب دي چې موږ احتجاجونه کوو دا مطالبه راته پوره که شریار وي مونږ تندې خپلو که باج وي مونږ تندې خپلو که غفوري وي مونږ تندې خپلو مونږ د ټول عمر په دغه ریاست کې په دغه ملک ژوند کوو خو نور تنګ شوي یو د دغو جنګونو نه نور تنګ شوي یو د دغو مرګ او ژوبله نه نور تنګ شوي یو د دغه هغه نه نور د غدارۍ یا د هغه حسابونه دا د په دې خبرو کې مونږ نه راځو ما دې ته سوچ کوئ ګورئ د دغو خلکو دغه کوشش دی چې پښتون قام په یو اتفاق په یو اتحاد باندې دوی نشي لیدلی که چېرې تا د پښتون حق غوښته نو ته غدار هم یې ته مرتد هم یې ته منافق هم یې دا ښکاره ده د پاکستان جنډه چې یو مخ شین کې بل سپین کې او په دننه زړه کې ورته وغځوي بیا هم ته غدار یې ته که د پاکستان د ملک په خاوره دننه د سر داسې دننه ورننه کې بیا هم تر هغو ته غدار یې چې تر څو پښتون ولس ته ژوند غواړي تر څو چې پښتون ولس د جنګ نه لرې کوي تر څو چې پښتون ولس په یو لاس په یو موټي راوالی نو ته غداري نو د دې نه مقصد دغه شو چې په ویره او په ډار کې به څنګه تر څو به په دغه ډار کې پاتې کېږو راووځئ په نره چې مبارزه وکړو د خپل حقوقو غوښتنه وکړو د ریاست نه یې وکړو د فوج نه یې وکړو د طالب نه یې وکړو د ګوډ او د بیډ د ټولو نه یې وکړو چې آیا دا زموږ سره دا ظلم دا زیاتی ولې شوی دی چې نن ته ورسره په کیمپ کې پیکاوړې خورې او زموږ خویندې میندې دې پې سرتورې کړې زموږ ماشومان دې پې یتیمانان کړل زموږ ماشومان په اسلام آباد کې په اشارو باندې خیرونه غونډوي ولې آخر ولې که دا خلک ستاسې هیروګان وو نو دا موږ مو ولې داسې برباد کړو چې په آرمي پبلک سکول کې مو ماشومان شهیدان کړل جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان د فاټا مو په زرې زرې کړه دا صرف د اپریشن دپاره مو یو وارې راغلی زموږ په پېښور کې مو زموږ ماشومان ګلان شهیدان کړل بیا راغلی بیا مو فاټا غز بز کړه ټول د پښتون قام د پښتون وطن په خاوره مو هغه حساب کتاب سره تېر کړو ولې موږ دومره کامه کړو په هر شي باندې پوهېږو وایي په بد باندې پوهېږم او په ښه باندې پوهېږم اوس هغه پښتونه یم په هر څه باندې پوهېږم د هغې د کلمې سره راپورته څوک عمر دی منظور وایي بلال ستا د خولې په اذانه باندې پوهېږم موږ اوس په هر شي باندې پوه شوي نو نن په علي وزیر باندې چې کوم د کاروبار بند شوی دی په ډیا خان کې د اډا یې بند کړې ده یعنی د هغه باندې خو په مرګونو باندې خو ستړي شول څومره ظلم زیاتی چې د هغه سره شوی دی هغه مور وایي ما د کور نه دروازه خو کړې ده ما پرده لګولې ده ولې چې څو وارې د دروازې ما ته ټک ټک را کړې دي ما ته 2-3 جنازې په هغه دروازه پورې یې شوې نو زه دا درته وایم ورونو چې دا د ګلخانیت فکر دا د ذهن نه وباسي چې په پی ټي ایم کې یا د چا لاس دی یا څه دی پی ټي ایم ډېر ښایسته ډېر ښکاره ډېره ښکاره جانډه ده د پی ټي ایم د ظلم خلاف ته د پښتون یووالي خپل ورور مینه محبت په خپل وطن کې امن پسند دا په الله قسم د دنیا د سامراجي قوتونه دا نه غواړي ګوره موږ زموږ په پښتون خاوره داسې ډله ورته ولاړه وه چې د جانت ټیکهداران ورته ولاړ وو
په قسمه قسمه لباسونو کې خلک جنت ته استول. ګوره موږ ورته وایو چې موږ ستانه نه جنت غواړو، الحمدلله پښتانه د اصل نه خپل جنتیان دي. وایي د پښتون تهذیب مې دومره غیرتي دی که اسلام نه وای نو بیا به مسلمان وم. دغسې شعر دی تقریبا غالبا زما په خیال. پښتانه خپل جنتیان دي، پښتانه خپل په امن په اسلام په مینه په محبت مین خلک ته دوی ته د جنت د مرګ د ژوبلې ضرورت نشته چې دوی ځانونه وژني. دوی موږ بیخي په زوره قرباني نه غواړو، موږ بیخي جنت ته دې جنت ته نه ځو چې د کوم جنت ته تا د ټول عمر د پښتون کم په زور په هغه باندې قرباني کړی دی ورستولی دی. د دې نه مو توبه ده. غیر ریاست نه سکول در نه غواړو، نه هسپتال در نه غواړو، نه بلډینګ در نه غواړو، نه روډ در نه غواړو، مازی ژوند در نه غواړو، عزت در نه غواړو. بس چې موږ ته ژوند راکړه چې د برباد دي کړو به عزت دي کړو، نور مو په آرام پرېږده. موږ ته ژوند راکړه، موږ ته د عزت سره وخت راکړه چې موږ په خپله خاوره پښتانه ته خدای هر شی ورکړي دي، هر شی کاروبارونه، هر شی الحمدلله الله تعالی یې موږ ته راکوي. موږ د خدای نه ناامیده نه یو، موږ ته الله پاک هر شی ډېر تېر راکړي دي. صرف مو ته پرېږده د ګیمونه مه راپسې چلوه، د ورور راته مه دښمن کوه، د خپل پلار مه راباندې وژنه، د خپل ورونه مه راباندې وژنه، د دښمنۍ مو له منځه وباسه. دا مصیبتونه مو د دې نه لاس رانه واخله چې دا کوم څه دې کړي دي د دې به هم حساب راکوې، داسې نه خلاصېږي. نو زه دا وایم درته چې کاله زما خبرې واوره، په دې باندې اوس نه خلاصېږي. د علي وزیر شاته ټول پښتون کوم ولاړ دی. که ته د هغه کاروبارونه یا څه بندوي دا فکر ونه کړې، د ټول ډیای خان په ملګرو دغه غږ کوم چې راشئ دغه اډه ته چې د کوم ځای د علي وزیر کاروبار بند شوی د ریاست ته ځانونه ور وښایئ چې ایا ستا مازغه خراب شوي دي، ولې موږ دومره کمه کړي په دې نه پوهېږو چې د کاروبار یې چا بند کړی دی. علي وزیر یو په ننګ په غیرت په خپل پښتون وطن په خدمت مین سړی دی. نن چې ما یو شعر ورته هغه چې علي وزیر خو نه په مال نه په دولت مین دی، علي په مینه محبت په انسانیت مین دی. دا په انسانیت مین خلک دي. ګوره په وزیرستان کې په تاریخ کې به زموږ نه چې ایمینې لاړ، زموږ د وزیرستان ورک به شو. موږ دا نه پوهېدو چې دا ایمینې چې زموږ د وزیرستان نه لاړ شي دا کوهي ته غورځېږي که سمندر ته ورغورځېږي، چیرې ځي. او نن سبا الحمدلله په هر جمعرات د هر 10-20 ورځو بعد زموږ د محسن داوړ لکه زمری داسې په پارلمان کې زموږ د پښتنو په باره کې تقریر کوي، زموږ د پښتون ولس ته ژوند غواړي، د هغې د حقوقو په باره کې ښې د نر په رقم علي وزیر محسن داوړ خبرې کوي. دا زموږ دپاره د ویاړ ځای نه دی. موږ ته په کار نه ده چې د دغو خلکو عزت وکړو، موږ ته په کار نه ده چې د دوی سره شانه به شانه ودرېږو. ټول عمر په سیاسي حساب کتاب خلکو خوړلی یو، هېڅ پیدا موږ ته راونه رسېده. الحمدلله په سیاسي پلټو کې داسې پښتانه شته چې ډېر په پښتون کام په هغه باندې مین خلک دی، ډېر ننګیالۍ پښتانه دي پکې. خو دا اوس تحریک چې کوم دی دا د سیاست د هر شي نه علاوه صرف د پښتون کام غم یې اخیستی دی. زبردست مخلص لیډران موږ او تاسو ته پښتانه خدای راکړي دي. علي وزیر محسن داوړ، منظور پښتون، ننګیال بیټانی، جمال ملیار مسعود، یعنی په ډېر مشران دي. هر د پی ټي ایم غړی موږ ته د مشر حیثیت لري. نو په کار ده چې مینه محبت وکړو، د لرو برو پښتنو په منځ کې نفرت ورکړو، یو بل ته ورور ووایو، یو بل ته غاړه ورکړو، د یو بل په غم غمجن شو، په خوشحالیو خوشحال شو. نو انشاءالله ورحمان چې د دنیا یو طاقت هم زموږ مخه نشي نیوی، صرف چې یو لاس شو، یو موټی شو، یو قوت شو. د باچا خان بابا خبره وایي تر څو چې یو نشئ تر هغې به داسې وژل کېږئ لکه چرګې. نو د علي وزیر دغه چې کوم حکومت دغه اقدام کړی دی په سختو ټکو یې غندو چې د کاروبار یا اډه یې بند کړې ده. نو انشاءالله ورحمان موږ د علي وزیر سره ټول پښتون کوم د سر په بیه ولاړ دی. موږ د علي وزیر په یوه اشاره باندې سر شیندو، هغه ته پته ده شا چې موږ څنګه سر شیندو. نو دا په دې خبرو باندې موږ اوس نشي بیرولی. نو د ټول پښتون کوم نه مې دغه خواست چې د علي وزیر شانه بشانه ودرېږئ، ټول پښتون کوم دغه عمل وغندئ. په ټویټر باندې راځئ ملګرو، بل په فیسبوک باندې 1 غنټه مبارزه، په ټویټر باندې یو منټ مبارزه. دغه خلکو ته ډېر زور ورکوي. د ټویټر مبارزه ډېره زوروره ده. ټول ملګري ټویټر جوړ کړي. ما په خپل فیسبوک آی ډي کې تاسو ته یوه ویډیو جوړه کړې ده، په هغه کې مې ټول معلومات د ټویټر درکړي دي چې داسې ټویټر جوړ کړئ، داسې یې کاروئ. نو ټویټر ته خامخا راشئ ملګرو، په ټویټر هم دغه عمل وغندئ، په فیسبوک هم چې دغه خلکو ته پته ولګي چې پښتون کام یو شوی دی، پښتون کوم اوس د جنت او د هغه په خبرو نه غلطېږي. موږ ټول عمر په دغه باندې غلط کړي یو. احسان الله احسان ورسره په جیج کې وایي چې چا به پرې کول د انسانانو نه سرونه، هغه احسان یې نن په جیج کې مهمان دی. چې چا به پرې کول د انسانانو نه سرونه، هغه احسان یې نن په جیج کې مهمان دی. نو هغه سړی نن په جیج کې ورسره مېلمه دی. نو دا خو باندې خو ټول پښتون کوم خبر دی. وایي چې چا وایي چې کوم مولا په چا باندې فتوا د جهاد ورونه، هغه مولا جان هم د هغو د لارې مل دی. د ټول عمر دوی ورته کافر ویل چې دا د پاکستان فوج کافر دی، د دوی سره جهاد روا دی، دوی د هغه د دغه او نن ورسره
په دفترونو کې میټایانې او پکاوړي خوري او هغه زمونږ نه یو کلیوالو زمونږ د وزیرستان یو ننګیالی غیرتي په دنیا کې وتلی تاریخي قوم د مداخلو سره د هغه تعلق د هغه نه په چیک پوسټ باندې د آرمي وال پوښتنه کړې وه چې یعنی څوک سم دي ما ته څه وایي طالبان سم دي که فوجیان ده ورته ویلي وو چې نعوذ بالله طالبان پیغمبران دي تاسې اصحابیان یې او موږ عوام په تاسو کې کافران یو نو دا حساب دی چې زمونږ نه کافران ورته جوړ کړي وو په موږ باندې هر شی تیر کړل د ضرب عذاب په تورې ووژلو د ردالفساد په نومونو وایي د رسول په توره موږ نه حق حیرانه ورته ډېر یم دا فتوا دې صرف راکړي چې په کومو کې یې شمېر یم زه د دوو په منځ کې ګیر یم چې مسلم یم که کافر یم مونږ د دوو په منځ کې ګیر کړي یو تراګر زه یم نشانه د تراګر هم زه یم مردار هم زه یم شهید زه یم در په در هم زه یم قاتل مقتول زه یم او کور کلی زما ورانېږي په خپل وطن کې متاثر زه مهاجر هم زه یم توره ټوپک چاړه زما په لاس مری زما ده جاسوس هم زه یم مورچل زه یم او سنګر هم زه یم ګرد دنیا مې لوبوي خو په ځان نه پوهېږم القاعده زه اوس هما زه ملا عمر هم زه یم ایږي لمن اسد خیله ډېر ساده پښتون یم بېننګه زه بېوقوف زه یم نربادره هم زه یم الله متل آباد لره مینه محبت ورورولي په خپل منځ کې راولي د چا په کنځلو بدو ردو خبرو پسې مه ځئ بس انشاءالله ټول پښتون کام سره په یوه خوله دی نو د علي وزیر دغه چې کوم د عمل ریاست کړی دی کوم دغه نامعلومو یعنی چې موږ ته معلوم دي دغه کړی دی دا په سختو ټکو کې غندو نور مو په لوی بخونکي مهربان خدای سپارم وایي که د وطن په ننګ شهید سوې که د وطن په ننګ شهید سوې په تار دې زلفو به کفن درته ګنډم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو